سلامونه ټولو قدرمندو پښتنو ته کوم او د افغانستان پاکستان شملورو غیرتي خلکو ته ماشاءالله د شهزاد لالا په سر باندې چې زمونږ کوم ورورولي او کوم د امن خبرې راغلوي ماشاءالله د افغانستان چې کوم د سعودي عرب په سیمه باندې کاروباري مشران دي او کوم چې ماشاءالله د افغانستان د پاره د جرګو مرکو په میدانونو کې کینی حاجی رئیس لالا او امیر لالا خو زما ډیر مینوال پیژني د مردان د سیمې سره تعلق ساتي الله پاک دې زمنګ مشران په هر هواد کې کامیاب او په عزت کې ساتي ولې چې زمنګ مشران په حیا عزت کې نو موږ په عزت کې ښکارو او دا ویډیو زه د خپل مینوالو لپاره میسج ورکوم چې موږ د شهزاد افغان لالا په وخت کې ول 17 ورځې د قانون خلک د افغانستان او د پاکستان خلکو پینډ کولې ورورولۍ او د یو بل څخه خاده او دوا سلام نو پاغې کې په څو وخت کې د معمولی لکه ډیپینس یا پرخ یا مشکلات رااله خو هغه به منګ لکه هغه ته بنو ګورو منګ به ورورولۍ ته ګورو امن ته وګورو او کوشش وکړو چې د افغانستان او پاکستان پښتانه منګ یو بل عزت ورکو د یو بل څخه په کاروبارونو کې او د یو بل څخه د امن په خبرو کې او د حیا د عزت په خبرو کې د ورونو د ورورولۍ په شکل کې وردګولې چې منګ ټول ورونه یو مسلمانان ټول د وی کلمې د حاجی رئیس لالا موږ شکریا ادا کوو نن زمونږ د ریته راغلی دی زمونږ په دې ورورولۍ کې ډیرو خلکو د سلاسونه ګوتې متې والې خو زه پښتنو ته دا وایم چې زمونږ میشن به دا انشاءالله زمونږ باقی پاتې زندگی موږ د الله نه داسې غواړو مخې ته زندگی چار څنګه وه چې موږ باقی پاتې زندگی داسې وکړو چې په هغې کې نه زمونږ نه د افغانستان شملور پښتانه خفه شي او نه د پاکستان او په داسې طریقه باندې موږ قدم والو چې دواړو ملکونو ته تخیري او که دغه قدم نو دا زمونږ واده د خپل رب او د خپل مشرانو سره چې موږ به هغه کار نه کوو چې موږ په ښکته راځو انشاءالله زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې وروره زما خپل نظریه دا ده چې زه افغانۍ او پاکستانۍ د خپل یینې او د خپل ځان په شان ګڼم او د افغانستان پاکستان مشران د خپلو مشرانو په شان دي ګڼو وروره زما له طرف نه که مثال په طور یو سړی سوچ کوي چې دا د بدامنۍ خبرې کوي نو لکه په 1 نمبر باندې زه دا وایم وروره چې ورورولي ښه شی دی انسانیت او امن ښه شیز دی او الله هم ښه د وبال لره یو مسلمان د مسلمان رور دی یو بل عزت ورکوي د الله په امان